بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی حبیب تاسو ته به راشو. آیا حکومت په خپله لکه وکیل صاحب چې یادونه وکړه وړاندې خپله ولسي جرګې وغوښتل چې دغه فرمان بیرته واخلي او د افغان او د قوم مسله او نوم دې پکې ولیکل شي، بیا دا خبره لاړه ولسمشر ته، ولسمشر هم دا دی دا خپل فرمان یا خپل هغه راولیږه چې ولسي جرګه به حتما بیا په هغه ډول تایید کړي چې مخکې غوښته، خو داسې ونه شول. اوس خپله ولسمشر آیا خپله ولسمشرۍ غواړي چې همدغه څه چې مثلا افغانان غواړي هغه څه په تذکرو کې وسي؟ آقای صافی یک چیز خب من در قسمت بیشتر از صحبت‌های جناب وکیل صاحب تایید میکنم که صحبت کردن هم نظر هستم با ایشان. دوم در قسمت از این که امروز به خاطر از اینکه دشمنای افغانستان توسط جاسوسای خود به آرمانهای شوم و امیال پلیتشان نرسند، چیزی را که رئیس جمهور فرمان صادر کرد به خاطر حل مشکلات، به خاطر که همه را در بر بگیره، همه را راضی بسازه، من من حیث مسئول یک حزب سیاسی این اقدام تایید میکنم. من امیدوارم که عناصری که به قول جناب وکیل صاحب که تا دیروز میگفتن نه افغان نشه نشه، قوم و ملیت هم در اون نشته شود، وقتی که رئیس جمهور به خاطر حل مشکل همین مسئله را فرمان داد، یک فرمان تقنینی صادر کرد، حالا امونا مخالفت میکنن. من میگم که به خاطر حل مشکل افغانستان جناب رئیس جمهور اونمو فرمان خود دوباره به اصطلاح عملی بکنه و در تحققشان قاطعانه اقدام بکنه. این که کسایی که اگر حاضر نمیشن در تذکیرهای الکترونیکی حاضر نشن، امکان داره که یک ماه بعد یا 2 ماه بعد یا 6 ماه بعد یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد حاضر شود. ولی اینجا مصلحت ملک وطن مطرح است، مصلحت مردم ما مطرح است، مصلحت ملت ما مطرح است. یک چیز خوب یادآوری کردن که آقای رئیس جمهور باید دست به کار شود. آیا کدام صلاحیت است که خود رئیس جمهور قبل از اینکه فرمان به پارلمان بیا خودشان دست به کار شوند و هم فرمان صادر کنند؟ وقتی که ببینین وقتی که فرمانی که به خاطر حل مشکل صادر شود، فرمان تقنینی، و اونجا باز هم همون عناصری که خاصشان همون چیز بود و رئیس جمهور هم به خاطر مصلحت ملک وطن ملت همین ناگزیر شد همین فرمان صادر کرد. وقتی که حالا همونا مخالفت میکنن، ببینیم یا خیچاره چی است؟ چشه؟ آیا این ملک این قسم به طرف یک بحران در روان باشه؟ آیا واقعا باز هم تکرار میکنیم که دشمنای وطن ما جواسیس استخبارات کشورهای مغرض همسایه یا غیر همسایه کشورهای دور اینجا به اصطلاح از این تذکیرهای قبلی ما به صدها اینا گرفتن، یا بعض انسانهایی هستن که مافیایی که یک نفر 2 تذکیره 3 تذکیره گرفتن به خاطر استفاده های سو و نامشروع و به خاطر ضد ملی از استفاده به عمل بیان. اینجا تذکیرهای الکترونیکی یعنی ختم اونمو درامه ها و ختم اونمو خیانت هاست. من میگم که رئیس جمهور دوباره از اون فرمان خود استفاده کنه. هر کسی که جناب آقای صافی، هر رهبری که یا هر شخصیتی که یا هر کسی که به نام‌های عنوان مختلف به ضد وحدت ملی ما تبلیغات میکنن، مسئله اقلیت و اکثریت مطرح میکنن، این در حقیقت دشمنای وطن ماست. اولا خب ما برایشان میگیم، توصیه من حیث مسئول یک حزب سیاسی و من حیث اتباع مخلص عاشق همین وطن برایشان میگم که از خدا بترسن، از دنیا شرم کنن، به حال ملت رحم بکنن، دیگه تخم نفاق دیگه در بین ملت ما تفرقه به نام قوم و به نام اقلیت و اکثریت تفرقه ایجاد نکنن، بگذارن که همین ملت وحدت ملی حفظ شود، وحدت ملی افغانستان حفظ شود، دشمنان نتونه که به اونمو امیال شومشان در قبال وطن برسن. تشکر. ښاغلی کټوازی، ډېری افغان سیاسیون او حزبونه او مدني ټولنې بیا په دې فکر کې دي چې خپله حکومت او ډېرې ډلې غواړي چې دغه تذکرې د ټاکنو نه مخکې ونه ویشل شي، ځکه چې د ټاکنو په وخت کې دوی غواړي چې برلاسي اوسي. آیا دا خبر تاسو هم منئ؟ دغه د ټاکنو مسله مهمه مسله ده، ده کې شک نشته چې که چیرې الکترونیکي تذکرې وویشل سي په ټاکنو کې درغلي ګراف ډېره کته کېږي، ډېر یعنې که دا وایئ چې نشته رارسېږي یا مخ نشته هېڅ امکان نه لري، خو هغه ګراف یې هغه کېږي. او که په دغه اوسنیو کارتونو باندې انتخابات کېږي بیا به دغسې یو لانجمن انتخابات وي او مقصد دوم پړاو ته به ځي، بیا به دوم پړاو ته
د رئیس جمهور و د رئیس اجرایه و د دغو لاسونه دا به ضرور پکې هغه وي په دې کې هیڅ شک نشته مګر اوس تذکرې داسې اوس حکومت دغه هغه لري تر انتخاباتو پورې زه فکر نه کوم چې دغه تذکرې که وانخیستلې شي شروع شي چې دا تذکرو چې د موږ په انتخاباتو کې موږ ګټه ځینې واخلو ځکه اوس ډېر کم وخت انتخاباتو ته پاته ده یعنې نشي کېدای دا امکان نه لري چې په ټول افغانستان کې د الکترونیکي تذکرې ښاغلی کټوازی یو خبره تاسو وکړه چې انتخابات ته ډېر کم وخت پاتې دی که داسې وشي حکومت بیا یو فرمان صادر کړي او ووایي چې د تذکرو د نویش له امله موږ غواړو چې یو کال نور هم حکومت ته دوام ورکړو داسې به امکان ونه لري د تذکرو د نویش له امله هغه نشي کولی حکومت نشي کولی ځکه چې هلته خو د انتخاباتو لپاره موږ کارتونه لرو البته حکومت د هغه لپاره نورې بهانې هم لټولی شي د بودیجې نشتون د امنیت نشتون او انتخابات طبیعي خبره ده چې په اوسنیو امنیتي وضعیت کې دغه د انتخاباتو کول د سرتاسري انتخاباتو د شفافو انتخاباتو کېدل دغه ناممکن هم دي که نه ضرور دي اوس ولسي جرګې خپله وخت پوره کړی ده تقریبا اوس 2 کاله زیات هغه دي دلته باید چې انتخابات مخکې لا شوي وای اوس چې موږ د امنیت وضعیت ته ګورو په دغسې ولایاتو کې چې مثلا د افغانستان په ډېره برخه باندې هلته مستقیم که مخالفین نه دي واکمن په غیر مستقیم ډول باندې هلته دوی تاثیر لري اوس دلته خپله نوي ریپورټونه هغه هم چې بهرنیو د خوا شوي دي 52% خاوره د طالبانو په لاس کې ده که داسې وسیږي مثلا د تذکرو مسله راوړاندې شي تذکرې ویش پیل شي بیا په 52% خاوره چې طالبانو په لاس کې ده هلته به وویشل شي البته ستونزې به ډېرې ستونزې به وي مګر ځینې دا سروېګان چې خارجیان سروېګانې کوي د خارجیانو سروېګانې تاسې قطعا هغه مه بولئ چې دغه دقیقې دي د خارجیانو هر عمل چې دوی دلته کوي د دوی یو ګټې پکې ویني مثلا راتلونکي پسرلی به حملې ډېرې زیاتې شي دا زه نه پوهېږم چې ښه د حملې تاسې کوئ هغه خلک سره دغه نقشه تاسې ورکوئ چې حملې دې په راتلونکي پسرلي کې زیاتې شي او که دغه د ملي امنیتي ځواکونو مورال تاسې وروزئ دغه افغانان په یو تشویش کې اچوئ چې په راتلونکي پسرلي کې به حملې زیاتې شي یا مثلا دغسې یو هغه دوی هغه کوي چې دلته 50% یا 40% یا دومره فیصده خاوره د مخالفینو په لاس کې ده دا سروې د چیرې کړې ده دی چیرته تللی ده د دغو سروې د هغه لپاره دومره مهمه نه ده مهمه خبره چې دلته دا چې یو د تذکرو ویش پیل شي د تذکرو ویش چې پیل شي هلته بیا ځینې ډېر داسې شیونه دي مثلا په ډېرو مملکتونو کې دغسې کارونه چې کېږي تذکره الکترونیکي تذکره نه وي در سره هغه شفاخانې ته ته نشې ورتلی الکترونیکي تذکره نه وي در سره عریضه ته کوي عریضه ته نشي کولی ډېر چې ولس مجبورېږي چې بیا هلته ډېره مننه ښاغلی کټوازی راګرځو ښاغلی حبیب تاسې د یو حزب د مشر په حیث او یو د افغان سیاستوال په حیث تقریبا ډېره تجربه لري په افغانستان کې خپله په خلکو او حکومت څه غږ کوئ چې په دې اړه کوم ګام پورته کړي ما آرزوی ما هم از حکومت وحدت ملی ما و هم از ملت مظلوم افغانستان است که وضعیت افغانستان را بنگرند و برنامه ها و دسایس رنگارنگ دشمنای افغانستان و دشمنای مردم خوب نگاه بکنن وحدت ملی خود حفظ بکنن حکومت هم مصلحت های ملک وطن ما را در نظر بگیرن قاطعانه عمل بکنن چیزی که راستیان باعث مصلحت ملک وطن ما میشه چیزی باعث از این میشه که این وطن از بحران نجات آرزو مثلا همین مسئله توزیع تذکره الکترونیکی خب ما خب پیشتر گفتیم که اگر مسئله افغان همه اتباع افغانستان هر قوم ملیتی که از افغان هستند افغانیات میشن باید ما به این افغان بودن افتخار بکنیم این که بالاخره رئیس جمهور بازم از اینجا مصلحت ملک و مردم در نظر گرفت خب خواست یک ایده هم اونا در نظر گرفتن و حال مخالفت میکنن ما از رئیس جمهور میخواهیم که فقط مصلحت ملک وطن در نظر بگیرن پشت حرفای یک ایده عناصر خاص انگشت ما نگردن که بخواین یک پلیسی بسیار مهم ملی را اینا سپوتاج بکنن یا به عقب او را برانن یا او را محتل بسازن این کارا نکنن و دیگه ملت ما مردم ما وحدت ملی خود حفظ بکنن مثل که در گذشته در طول اینمی پیدایش افغانستان این وحدت ملی حفظ بوده اگر دشمن هم
خواستم که وحدت ملی ما را در گذشته ها سالیان گذشته ها دشمن ضربه بزنه. چهره ها و فرزندان شخصیت های مثل میرویس نیکه وجود داشت یا مثل امثال از اینا یا در عصر زمان ما قهرمان ملی که ما دیدیم در محور قهرمان ملی همه ملیت ها جمع بودن، هزاره، پشتون، تاجک، ازبک، اینها همه جمع بودن. اینمی قسم ملت ما امروز وحدت ملی خود با پیروی از نیاکان از گذشته چهره های جاودان تاریخی خود مثل میرویس نیکه یا احمد شاه مسعود امثال از اینا اینمی رقم وحدت ملی خود حفظ بکنه و دنبال عرفه های عناصری که به نام اقلیت و اکثریت قومی میخوان بین ما نفاق ایجاد بکنن، عقده ایجاد بکنن، به دنبال از اینا نرن وحدت ملی خود من ژوندی اوسئ. ښاغلی کټوازی یو دقیقه وخت لرئ، تاسو خپل افغانانو ته د څه ډاډ ورکوئ چې واقعا هغه څه چې دوی غواړي وبشي که نه څه چې هغه د حبیب صاحب په خبره د افغانستان دښمنان یې غواړي؟ زه افغانانو ته ډاډ ورکوم چې زموږ تذکرې چې جوړیږي دا تذکرې به د افغان او د اسلام کلمه به حتما پکې وي، نه دغه حکومت دغه واک او اختیار لري او نه ځینې خرڅ شوي عناصر دغه واک او اختیار لري چې له دغه تذکرې څخه دې د افغان او د اسلام کلمې ووځي. دغه به خامخا پکې وي او له ټولو هېوادوالو څخه د ما دا هیله ده بیا هم چې ځینې کړۍ دلته شته، ځینې مغرضې کړۍ دلته شته چې هغه حتی افغانستان نه مني، ځینې محدودې کړۍ دلته موجودې دي چې هغه د افغان له کلمې سره حساسیت لري، مګر په مجموع کې ټول افغانان هغه به ډېره کمه فیصدي وي. یعنې یو قوم مکمل یو قوم موږ باید په دې باندې تورن نه کړو چې دغه قوم له دې سره هغه لري. دا ډېر محدود کسان به وي دلته چې په افغانستان کې هر قوم اوسي، برابر قومونه دي، ورونه قومونه دي او دغه ورونه قومونه په مجموع کې د ما ملت افغان ملت ده. ډېره مننه. دغه ملت به په تذکرو کې وي، دا ملت به ژوندی وي او دا ملت هېڅوک له منځه نه ځي. ډېره مننه د ولسي جرګې غړی ښاغلی نادرخان کټوازی له تاسو څخه او د افغانستان د ملي بیدارۍ او فلاح ګوند مشر ښاغلی محمد یاسین حبیب له تاسو په مننه چې رالې په بحث کې م ګډون وکړ. د جهان ټلویزیون درنو محترم لیدونکو دا وه د خبرو تل خپرونه. تر بیا مالامال شه، خوشحاله، سرلوړي، ودان او خپلواکه اوسئ.